پردي وطن کې بندیوان د بېوسۍ تصویر ته پردي وطن کې بندیوان د بېوسۍ تصویر ته بېګا مې ټوله شپه ژړلې دا به تصویر ته پردي وطن کې بندیوان د بېوسۍ تصویر ته بېګا مې ټوله شپه ژړلې دا به تصویر ته ستا د کابل د ښایستونو ښکلا ډېرې بشي ستا د کابل د ښایستونو ښکلا ډېرې وشي واه مننه ستا د کابل د ښایستونو ښکلا ډېرې بشي یو ځل که وګورې د ښکلې نګرارۍ تصویر واه سلام ادب او پښتنه مینه ټولو ملګرو ته له ټولو مننه زه د ځان په نمایندګۍ اول دا خبره کوم بیا د خپلو ټولو مینهوالو په نمایندګۍ دا خبرې کوم د خپلو ټولو ملګرو په نمایندګۍ دا خبره کوم چې موږ یو څه لرو په کې چې پښتانه میلمه دوسته خلک دي او هغه خلک دي چې همیشه مینه غواړي هغه خلک دي چې همیشه مینه ویشي هغه خلک دي چې همیشه اتفاق او اتحاد غواړي دې کې هېڅ شک و شبهه نه ده داسې دنیا یا نړۍ پښتانه خلکو ته څنګه معرفي کړي دا د هغوی خپله استخباراتي جګړه ده ما همیشه له خلکو په افغانستان کې اورېدل چې اروپا کې ځانځاني ده اروپا کې مینه نشته اروپا ته کوم افغانان تللي هغوی له مینې نه دي خبر فقط ځان جوړوي ژوند جوړوي او ځي خپل کار کوي حتی که په یو اپارتمان کې ورسره واوسېږي نو ممکن په میاشت یا کال کې تاسې وګوري ممکن دا خبره تر یو حده صحیح خو زه ما همیشه په افغانستان کې یوه خبره کوله چې زه خوشبخته په دې یم چې زه ډېر ښه ملګري لرم ما په افغانستان کې ډېر ښه ملګري درلودل او لرم یې تر اوسه پورې زه بیا ځان ته وایم چې زه دونه خوشبخته یم چې ما اروپا کې داسې ملګري پیدا کړل چې زه مثال ممکن بیا پیدا نسم کړلی زما د افغانستان کې د شتو ملګرو د بې برخې نه دا خبره هغوی پکې شامله دي د هغوی د مینې پوره وړی یم خو دلته چې زه کله راغلی یم له کمې ورځې چې راغلی یم دلته له هغو ملګرو سره چې د ستار عبدالستار حکیمي له ادرسه ورسره معرفي شوی یم هر یو دومره مینه راکړې ده دومره قدر یې راکړی دی دومره احترام یې کړی دی چې زه فکر نه کوم چې په ټول ژوند کې د دوی د هغه مینې هغه حق ادا کړی زما تر ټولو بله خوږه خبره پکې دا وه چې زما د کلونو ورک یار هغه یار چې ما بیا سوشل میډیا کې لیدلی سو خو حد اقل ارتباطي پول نه جوړېده چې دی زه پیدا کړم عادل خاموش هغه څوک چې نن سبا په سوشل میډیا کې راج کوي هغه څوک چې نن سبا خلک هغه خپله الګو ټاکي او د هغه په نقش و قدم او د هغه د شعر ویلو په انداز د هغه د اکټینګ په انداز باندې مخکې ځي خوشبختانه نن عادل خاموش او جناب صمیم صاحب زموږ میلمانه دي او نن به دی موږ ته په دغه پروګرام کې زیات شعرونه وایي موږ د ده د مینې پوره وړي یو د ما ته په ټیک ټاک کې نه علاوه دومره مینه راکړې چې زه عمر کې نه هېروم او دلته بیا یعنې د ده یو ځل درېدل ما دپاره داسې یو شی چې عمري به زما په یاد شي دی په لایف برنامه کې جګېږي او درېږي چې زه د خوشحال په احترام درېږم نو خدای دې دا ژوندی لري دنه نن شاعري اورو دوستانو موږ تمه لرو چې تر پایه راسره پاتې سئ او خپرونه مو وګورئ د عادل خاموش تعارف ته اړتیا نشته ځکه ځینې خلک داسې دي چې ټولنه یې پېژني او د ټولنې وګړي یې پېژني هغه چا لپاره سړی الفاظ کاروي چې هغه د تعارف محتاج وي نو عادل خاموش تاسو ټول پېژنئ که تر اخره پاتې سئ زه باوري یم چې تاسې به له هر شعره خوند واخلئ د ده د شعر له ویلو د شعر له هغه پیغامه له هر څه به دومره خوند واخلئ چې ممکن ډېر کم دغسې زمینه برابره سي چې داسې یو څوک په لاس درځي خو موږ خوشبخته یو چې نن مو عادل خاموش لاسته راوړی ده او دنه به شاعري اورو خاموش صاحب ښه به شئ په خیر راغلی فکر نه کوم که ډېره زیاته مننه کوم دوستانو خوشحال صاحب چې دی که څه هم دا خبرې ما په میډیا باندې څو ځلې کړي دي د هر څه نه مخکې خو ځان ته ستړي مه شي وایم چې حاجي صاحب دیرې تر د حاجي صاحب له برکته منصور جان له برکته تاسو ځوانانو له برکته دومره خوششانسه شوم چې زه خوشحال صاحب ما ته ډېر وخت وسته نه راغی حالانکې ما خوشحال صاحب ته دا خبره وکړه چې یوټیوب
پوینټ دې ته مجبور شوی یم چې نور اعلان وکړم دې ته مجبور شوی یم چې زه اعلان وکړم خو الحمدلله ثم الحمدلله پښتانه یو متل کوي چې غر په غر نه ځي او انسان په انسان باندې ورځي خوشحال صاحب زه فکر نه کوم دوه ټکو کې وایم زه چې نن څه شی یم دغه د ادب په لاره چې کوم روان یم په حقیقي باندې کیدای شي دوستان دا خبره یعنې ما څو ځلې په میډیا کړې ده اوس یې نه کوم په مخه باندې نو زما آیډیل چې و په ژوند کې یوازینی شخص چې زه متاثره شوی یم او ما شاعري په دنیا باندې قدم ایښی حالان کې زه شاعر وخت نه وم خو زه چې متاثره شوی یم د غږ نه د شعر د ویلو انداز نه یعنې کوم کس چې زه کاپي چې ورته وایي کاپي څه ورته وایي نه پوهېږم بخښنه غواړم زما د پښتو ګډه وډه ده نو زه خوشحال صاحب کاپي کوم او البته بدبختانه چې صحیح نشم کاپي کولی خو خپل کوشش کوم او انشاءالله خوشحال صاحب وایي چې ښه کاپي کوم خو بیا هم کوشش کوم ډېر وبخښئ فقط مزاحمت وه لاندې خلک فسیرو دا کار لري خو بیخي همداسې وکړو زما کان دا پوښتنه کوله چې همداسې وکړو څنګه هېڅ فرق نه زما خپله زړه همداسې هېڅ فرق نه کوي دا کړکۍ بنده کوي که نه همداسې به ښه راځي داسې به ډېر ښه راشي داسې یو که دا کړکۍ بنده شي نو اواز به نه ځي بیرون زه دا ښکته ځي ما که دا بنده مې بیا هم بیا او نو واقعا زموږ شاعرانو ځکه یو خبره کوم زموږ شاعرانو صرف شعرونه چې دي لږ په واک دي خبرې هم ګډې وډې دي او خو لنډه اوږده ده زما صرف نوم عادل خاموش دی نور چې دی زه هم اظهار خوشحال یم ځکه چې مزده قدم جي کړی ما بیخي البته د ادب په دنیا کې نو رښتیا دا خبره ما په څو ځل کړې ده او میډیا کې تاسو ټولو به اورېدلي او ته خو شاعر یې ځکه چې زه جالبه دا وه چې زه په لایف پروګرام باندې هم منصور جان کوم یو چې بس عکاسي کوي نو ما ته ولیکل چې اظهار خوشحال په نوم باندې شعر ووایه په آواز باندې مخکې د دې چې زه څنګه شعر شروع کړم اوس ما ته اندازه نه وه چې یاره خوشحال صاحب لاندې ناست دی زما پروګرام ته زه په دې فکر یم چې خوشحال صاحب په افغانستان کې دی نو مخکې د دې چې زه د خوشحال صاحب غږ وباسم ما ایسته اوږده داستان راواغسته چې زه دا په کومه چوکۍ باندې ناست یم د خوشحال صاحب د برکته ناست یم نو زما ټول هغه پېژنګلو چې ورته وایي زه خپل ټول هغه رااخلم کریډټ چې ورته وایي هغه نو ما لکه متاثره کېږي هغه ته نه متاثره شي داسې ما نه متاثره شي خو البته خوشحال صاحب نه وی اول ځل د نن نه کم از کم 12 کاله مخکې زه اول ځل مایکرافون ته د ادب په چوکۍ باندې البته زه خوشحال صاحب چې دی کېنولی یم نو هماغه وه چې ما کې جرأت را پیدا شو او زه دا دی نن تاسو ما ته مطلب دومره عزت راکوئ مقصد ښه ده باید خوشحاله اوسئ خبرې ډېر نه راځي ځکه که خبرې وکړم نو ګډې وډې کېږي رانه ځکه چې استاد ناست یو شاګرد خبرې کوي یو او سقال ښکاري او بل د ځان توهین دی نو شعر به ارشاد کړو او شعر هملته دی خو زه خیر په یادي به کوشش وکړم هم لایف راغلی ته هم لایف راغلی ډېر ښه نو محترم مینهوال ټول ستړي مه شئ ښاداباد اوسئ شعر به ارشاد کړم چې حاجي صاحب شعر ارشاد دی ستاسو په اجازه باندې ستاسو ټولو په اجازه باندې الله تعالی دې وکړي چې ګستاخي کې رانه شي وایي چې که د اوښکو په قیمت د یار مسکا شي که د اوښکو په قیمت د یار مسکا شي که د اوښکو په قیمت د یار مسکا شي جوړ له اوښکو به سیلاب کړم په ژړا که د اوښکو په قیمت د یار مسکا شي جوړ له اوښکو به سیلاب کړم په ژړا شکر چې مرګې شته لویه خدایه شکر شکر چې مرګې شته لویه خدایه زندگی هسې خراب کړم په دنیا شکر چې مرګې شته لویه خدایه دا هم د خوشحال صاحب طرز دی تاسو کیچ کئ شکر چې مرګې شته لویه خدایه زندگی هسې خراب کړم په دنیا او د ساقي د لاس زمزم نه خو د یار د لاس شراب څکم حاجي صاحب د ساقي د لاس زمزم نه خو د یار د لاس شراب څکم ملا وایه دا ثواب دی که ګناه د ساقي د لاس زمزم نه حاجي صاحب د ساقي د لاس زمزم نه خو د یار د لاس شراب څکم
مولا وایه دا ثواب دی که ګناه او زه توجه غواړم خاص کر د ځوانانو زه خاموش به په خدای نیغ دوزخ ته لاړ شم خدای دې نه کړي. زه خاموش به په خدای نیغ دوزخ ته لاړ شم که خبره د حساب شي په عقوبه واه مننه. ډېره بیا وایه. زه خاموش به په خدای نیغ دوزخ ته لاړ شم که خبره د حساب شي په عقوبه. یوه خبره مې د یاده ونه وځي، همیشه چې زه کله مایک ته ناست یم محترمو مینهوالو، زما همیشه میکروفون ته ناست سټوډیو چې زه کله فعالوم، زما په ذهن کې دا خیال دی او دا امید سره ما هغه شروع کړې ده چې کشکې چې دې وخت یو ځل ما ته خوشحال صاحب یو ځل کینی او زه ورته یم چې دا دی ستا ثمره دا څه کوي یعنی او دا مې ډېر غټ ارمان و. دا خبره نه پوهېږم زه بیا کوم چې او زه همیشه ناست یم یوټیوب کې زه همیشه ناست یو پاڼه ما نه ده پرېښې، حتی دې ته مجبور شوی وم چې زه اعلان وکړم چې خوشحال صاحب چېرته. خو الحمدلله ثم الحمدلله او هغه ورځ پوره شوه. څه رقم دی وایي چې پښتو کې ترجمه کوم یو شعر دی چې وایي څومره دروغجنو مزه په مینه کې چې اوس زم ژوندی یم ستا په مینه کې. مطلب زما مینه چې وه دروغ وه، هغه ځکه دروغ وه چې تر اوسه څنګه ژوندی یم. البته د یو شاعر شعر دی. نو زما مینه دروغجنه ځکه ده چې د خوشحال صاحب په لیدو باندې څنګه په ما څه چل نه دی شوی. خو قسم بالله چې زه 30 منټه په رښتیا مه وټاپم چې عجیبه غوږی چومه. شعر بل ارشاد دی، اجازه ده؟ اجازه دي. دا خبرو کې کټیټ و جیک کېږم زه بخښنه غواړم ځکه زما خبرې چې دي لږ هوښیار مقصد لږه ګاډي واډي دي اصول دي او استاد درسره کېنی نو بیا ګاډي واډي کېږي. حاجي صاحب شعر به ارشادي نوم لیدو بخښنه غواړم زه لږ پوچ مغزه یم. عصمت علي عبدالقهار ستار حکیمي سمیم صاحب منصور لالا چې اوس هغه سیکي. حاجي صاحب محترم نوم نه اخلم، حاجي صاحب واقعا ناصري صاحب هم د لغمان دی کابل دی خو بیا تړلي ټولو ځایو سره دي خلکو نن سمت پرستي ورته وایي چې ورته وایي قوم پرستي وکړه نېشنلیستي یا شپږ دېرش. ټول ته سلامونه احترامات محترمو مینهوالو، ښه ادبات خوشحاله اوسئ. شعر به ارشادي یزره هغه سر ته راته نیسي هغه ته لږ ودرېږه قربان شم. شعر به داسې ارشادي حاجي صاحب په وطن باندې مین دی. نو حاجي صاحب دپاره شعر دالی چې ای چې څوک وژنې بېګناه یا کافر وي یا مولا څوک وژنې چې څوک وژنې بېګناه یا کافر وي یا مولا د مین سړي خندا هېڅوک نه اخلي په ژړا. مننه چې څوک وژنې بېګناه یا کافر وي یا مولا ناصري صاحب چې څوک وژنې بېګناه یا کافر وي یا مولا د مین سړي خندا هېڅوک نه اخلي په ژړا. اوف د یار دغه ادا اوف د یار دغه ادا د وصال شپه او حیا بې ارزښته دا سودا زه یې نه اخلم له چا. بې ارزښته دا سودا زه یې نه اخلم له چا ټول دمونه د مولا د ملنګ یوه دعا. بې ارزښته ناصري صاحب بې ارزښته دا سودا زه یې نه اخلم له چا ټول دمونه د مولا ای د ملنګ یوه دعا. هجران اوښکې د اشنا ای خاموشه ټولې ستا. هجران اوښکې د اشنا ای خاموشه ټولې ستا. او یو بیت پکې منځ کې له ما نه یاده ووته چې له خیره یم بې پروا له خیره یم ستر له خیره یم بې پروا زه د مور لرم دعا. له خیره یم بې پروا زه د مور لرم دعا. د مور دعا چا سره وي نو هغه به څنګه خواري دا امکان دی. بله ورو اجازه ده؟ تږي ناست یو. سمیم صاحب جالبه خاطره کنه ځان صفت وکړه. سمیم صاحب اوس زړه کې وایي چې یاره کشکې دا غږ زما وای. داسې اوږد مه راځه سمیم صاحب 14 کاله دوست پاتې ریکارډ اخلې که نه مکمله واخله. 14 کاله مخکې مکتب کې وو او خوشحال صاحب خو
دوه ځایه زه په یو کس باندې شوی یم مخکې د دې نه چې استاذ مې دی زه بختور یم دونه ښایسته هلک دومره د ښه حنجرې خاوند په ما مینې بیا د زه یو لنډه قصه کوم بخه ستا خبره نه یم اکا ټول پیژنئ اکا شمشاد ټلویزیون باندې پروګرامونه یې کول نور ټلویزیونونو باندې لمر باندې ټول باندې پروګرامونه کړي دي دی ویل یو ځای ته ولاړم او دونه د خپلې دوسیه مې اماده کړې چې سرټیفیکیټ دا او تقدیرنامې دي او دا ټول مې د ایچ آر مخې ته کېښودل چې دا یې مات نه دونه دي دا نو دونه دي دا مې ورسې کېښودل و دې ما وویل چې دا هم دي خو دې تر څنګ لغمانه یم یم بیا به یې ایسته کړي دي هغه شو ویل چې دا لرې کړه دا دې داسې ما چې داسې نه چې ایسته کړي چې د لغمانه ټول به د جالي راوړي نه وایي دا لرې کړه باجي بس صحیح ده لغمانې دا ټول مطابق نه دي لکه هغسې دي ما سره د مینې په دیره کې میلمه و البته زما درېیم میلمه چې و هغه اکا و بیا ما هغه تمثیل هم وکړ پخوانی اکټینګ مکتب کې به مې کو ما ته وایي چې را یو تمثیلي پرچم وکړو د مینې ډېره خپرونه وه البته د نن 3 جمعې مخکې زما یو خپرونه وه اکا ډېر یو عزیزه انسان دی فرانس کې اوسېږي همدا نو عزیز صاحب شعر ارشاد کومه چې اول یو دوه کړی چې څوک چې زما د ژوند قصه وغواړي څوک چې زما د ژوند قصه وغواړي لکه وړاندې چې آینه وغواړي څوک چې زما د ژوند قصه وغواړي لکه وړاندې چې آینه وغواړي خاموش شي اوس د خدای نه خاموش چې خدای نه اوس هغه وغواړي څوک چې زما د ژوند قصه وغواړي لکه وړاندې چې آینه وغواړي خاموش چې خدای نه اوس هغه وغواړي لکه یعقوب چې زلیخا وغواړي دې لکه کې خبره ده دوستانو او اوس یعنې ناوخته شوی دی او لکه مثال دی خلک زیاتره دوستان په دې نه پوهېږي چې یعقوب خو یې شعر د خپل ده او الحمدلله سم بیا الحمدلله د ما سره بیا وروسته شریک کوي سم څوک چې دا مې خوښېږي البته لکه فلسفه بګیر دې کو ورسره زم کړم هغه بحث کوم خاموش صاحب سره زه غواړم خبره بیا ورسره وکړم صحیح ته چې خبره کېږي دې شعر په بحث کړی خبرې دي که نه شعر خو همدا داسې خبرې پکې دې کې دوستان یو خبره وکړم خوشحال صاحب چې زما زیاتره شعرونه چې دي البته زه چې کله یورپ ته راغلی یم زه د قرآن او حدیث نه شعرونه راخلم البته داسې نه کوم چې آیات په یاد خو هغه د قرآن او دیني علم چې زما څومره دی د هغې په دایره کې هغه شعر زه کوم لکه سړی چې هوښیار وي ما غوندې که نه ما غوندې ذات یا کسان سلام علیکم ټول ستړي اوسئ خوشحاله اوسئ خپل استاد سره یم ها کم سول بس زوی بس ټول ستړي مه شئ دوستانو کمنټونه زه نشم ویلی شعر دی حاجي صاحب چې یو بیت وایم نیم بیت البته چې ستا رحمت مې ګناهونو ته کافي ستا په خدای ناسته ګوره ستا رحمت مې ګناهونو ته کافي په یوه سجده جنت او دا بله اضافي ستا رحمت مې ګناهونو ته کافي په یوه سجده جنت او دا بله اضافي او شعر خو اوږد دی چې اوس یاد نه ونه وځي او اخري بیت یې داسې دی مقطع چې ملا زه د خدای رحمت باندې نازېږم ملا زه د خدای رحمت باندې نازېږم ملا زه د خدای رحمت باندې نازېږم خلک اورئ زه خاموش یم جنتي ستا رحمت مې ګناهونو ته کافي په یوه سجده جنت او دا بله اضافي ملا زه د خدای رحمت باندې نازېږم خلک اورئ زه خاموش یم جنتي بل شعر چې صمیم صاحب ما سره همیشه رانجئ وایي چې په کلیسا کې مې څو ځل عبادت کړی دی په کلیسا کې مې څو ځل عبادت کړی دی او ما پکې ذکر د رحمان د وحدانیت کړی دی یعنې دعوت دپاره تلم په کلیسا کې مې والعصر کې خبره ده سورة العصر په کلیسا کې مې او انما الاعمال بالنیات په کلیسا کې مې څو ځل عبادت کړی دی او ما پکې ذکر د رحمان د وحدانیت کړی دی او دلته یې سوچ کفر راوړی دی اسلام په نامه ستار
ناصري صاحب ځوانانو دلته یې صمیم صاحب تا را سره لانجئ زه متوجه یم. دلته یې سوچ کفر راوړی د اسلام په نامه دلته یوسف په زلیخې باندې تهمت کړی دی دلته یې سوچ کفر راوړی د اسلام په نامه دلته یوسف په زلیخې باندې تهمت کړی دی او هغوی چې ملایان به یې مني او که نه عزیز صاحب چې ملایان به یې مني او که نه ما د مریض خدای عیادت کړی دی چې ملایان به یې حدیث دی چې ملایان به یې مني او که نه او ما د مریض خدای عیادت کړی دی شعر اوږد دی ما د یاده وځي نه پوهېږم البته دغه نوي شعرونه دي نو ما د یاده وځي البته وخت کې لرم په زړه کې زور نه لرم موبایل یاسر خان سره نشم کولی چې ټول مې ذهن ته راشي البته او څه زیر تاثیر هم راغلی یم زما د کور ودانې دوستانو یو خو هغه شي که نه هغه خاموش چې تاسو ته لګیا په سکرین باندې او هغه شور یې جوړ کړی که نه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ستړي مه شئ دوستانو یو به څلور خپرونې ته نن چې دی بس صرف هغه ډایلاګ درته ویلی شم خو شاعري چې کله شاعري ووایي که نه دېرش کسان او اوس 155 دا خلک خبر شوي دي دا نن حقیقت ووایم ما ته ناست دی که خوشحال صاحب ته ناست دی کاشکې دا کامره کې خوشحال صاحب نه راوسته چې پوه شوی یم چې زه پوه شوی یم چې ما ته ناست دی که تا ته ناست دی دلته ناست دي هلته خو ستا ټیک ټاک لایف ده همداسې ده که نه هلته هم دا پیجه دي او دلته څه ده دلته یوټیوب چینل ده یوټیوب چینل لایف دی نه دا به وروسته بیا اچوو دا جوړو دا پروګرام جوړو بیا اچوو داسې یو څه ده نو په همدې خاطر هم د هلته لایف ګوري خلک او ځکه ستا ټیک ټاک د ستا مینه وال دي ټول موږ خوشبخته یوسو په دې کې موږ هم راځو یعنی دا به ګل سي ته چارج نه لري دا چارج زه خیر دی ټیک ټاک دې بند دي پروا دې باندې ټیک ټاک یعنی هم هلته لاین نشته نه خیر دی کمیټونه کې لیکي وای تا ته ناستې قربان هغه ده صمیم صاحب مکه استاد رانه ماخلئ ظالمانو اوس لږه ډېره زده کړه روانه ده لا نه هغه شوې او خیر په کفر نه خو په کافر ځکه مین شو په کفر نه په دې باندې صمیم صاحب ما سره رانجئ په کفر نه حاجي صاحب ناصري صاحب په کفر نه خو په کافر ځکه مین شو خاموش هغه مسلمان شو چې کافر شو آفرین استاد داسې که نه نو شاګرد خو باید څه ورته وایي کړوسې هغه دی کړوسې په استادۍ او شاګردګۍ کې کړوسې نو په کفر نه خو په کافر ځکه مین شو خاموش هله مسلمان شو چې نو صاحب وایي ما چې له شراب نه توبه وکړه دوستانو غیبت خو مو واورېده که نه هلته وایي رښتیا کامره باندې بنده کړې وه تا ولې ساقي زما ګیله وکړه چوپ شه ما چې له شرابو نه توبه وکړه او تا ولې ساقي ما ګیله وکړه نور مې کړېدل په وس پوره نه وو ناصري صاحب نور مې کړېدل په وس پوره نه وو ځکه مې له مینې نه توبه وکړه ښکاري د غفلت له ژونده ستړی شو نوي ځوانان ته دی چې ښکاري د غفلت له ژونده ستړی شو ځکه دې یو رب لره سجده وکړه او موږ په خپلو بدو پښیمانه یو موږ په خپلو بدو پښیمانه یو ربه موږ ته ډېره حوصله وکړه موږ په خپلو بدو پښیمانه یو ربه موږ ته ډېره حوصله وکړه تاسو ته د دیوالي او دا باقي زما ملګري دي چې تاسو نه خبره که لږ فن واخلئ تاسو نه خبره که لږ او منصور ته او ستار صاحب ته خوريه تا ته دا لږ چې دی د زه ډېر قصدار یم زه داسې نه خبره که لږ فن واخلئ ما خاموش په دې وجه ناره وکړه نو که هر څه جالبه خاطره ویمه زما په وجه باندې کار ده کار یو تفریحی دی زما لایفونه کتل دا د خاموش ګټه خیره ده شړلی و دوستانو که څه هم د خوشحال صاحب شاګرد ښه هغه کړی دی ښه مخکې تللی خو یو تاوان هم دا کړی چې د خوشحال صاحب شاګردي تاسو مه کوئ چې داسې شی درنه جوړېږي چې بیا ستاسو په مینه کې نو ما نه تاوان مه اخله مینه ده کاکا د کمنټونو لپاره نه خیر نشم کولی بخښنه غواړم ټول حاجي صاحب د غم په وخت کې څه نشه پکار ده
د غم په وخت کې څه نشه پکار د غم په وخت کې څه نشه پکار ده او بیا د نشې پسې توبه پکار ده. د غم په وخت کې د غم په وخت کې څه نشه پکار ده او بیا د نشې پسې توبه پکار ده چې ته ولاړ یار دې بل ته خاندي، چې ته ولاړ یار دې بل ته خاندي، خپل زړګي نه دې ګیله پکار چې ته ولاړې چې ته ولاړ یار دې بل ته خاندي او د خپل زړګي نه دې ګیله پکار ده. دا چې راغلي مایخانې ته ټول د غم د لاسه، دا چې راغلي مایخانې ته ټول د غم د دې شرابیانو ته قصه پکار ده. دا چې راغلي میخانې ته ټول د غم د لاسه، دې شرابیانو ته قصه پکار ده. ټول په غوسه شو راته دا وویل، دا باید کې دروغ ځکه دي چې دلته اوسجي صاحب ډېر نرم سړی دی. ټول په غوسه شو راته دا وویل خاموشه ای خاموشه. لږ خپل استاد خواته ځم، لږ کوشش کوم. ټول په غوسه شو راته دا وویل خاموشه ای خاموشه. ټول په غوسه شو راته دا وویل خاموشه ستا خو جنازه پکار ده، خاموشه ستا خو جنازه پکار ده. سمیم صاحب ته یو شعر نه وایي چې زه خلکو ته معلومات وشي چې خاموش او دغه زه شاعر نه یم، عام خلک زه شاعر نه یم. تاسو اوس د لغماني توپ دغه لاس پړی دی، زه هم د لغماني شعر ویم، تخریب ته ګوره. زه به سالک صاحب مصطفی سالک صاحب استاد د سالک صاحب دوه بیت دي چې ټول شعر نه یم چې ښه په دې پوهېږم چې نه راځي، ښه په دې پوهېږم چې نه راځي، بیا هم انتظار وي چې دا ولې وي. ښه په دې پوهېږم چې نه راځي، بیا هم انتظار وي چې دا ولې وي. او بس چې شجره د ښکلو وګوري، بس چې شجره د ښکلو وګوري، ټول د ننګرهار وي چې دا ولې وي. او چرته چې اوسګار وي په دې کلي کې ما سره یې کار وي چې دا ولې بالکل چرته چې اوسګار وي په دې کلي کې ما سره یې کار وي چې دا ولې او دا دغه چې دی شفیق الله شاداب یو بیت دی البته وایي چې قامونه که خبر شول چې پښتو د اسلام څه ده، قامونه که خبر شول چې پښتو د اسلام څه ده، زمونږ د شملونه به احرام تړي حرم کی. قامونه که خبر شول چې پښتو د اسلام څه ده، زمونږ د شملونه به احرام تړي حرم کی. او د روغاني صاحب یو داسې کمزوره شعرونه نشته ده. ګوره تاسو کې دلته پاتې راغلم، ما غلطي وشوه چې ما ویل کمزوره شعرونه. زه شاعر نه یم، خو البته ډېر ښه انتخاب دی کړی. د روغاني صاحب شعر دی، البته دوه ضد او نقیض بیتونه دي، البته داسې دغه نه دی وایي چې که سل جنازې تېرې شي هېڅ نه وي روغانی، په خوا کې مې چې تېره شي ډولۍ لیونی کېږم. جنازې تېرې شي هېڅ نه وي روغانه، او په خوا کې مې چې تېره شي ډولۍ لیونی کېږم. البته دا زموږ استاد دي جرګانو ته ډالۍ حدیث صاحب بیا بیت شفیق الله شاداب یو بل هم داسې د هغې په ضد نقیض چې دغه دی ویل که دا که ډولۍ وي نو زه ستا ډولۍ ته نه ژاړم، دا که ډولۍ وي نو زه ستا ډولۍ ته نه ژاړم، د خپل شهید ارمان روانې جنازې ته دا که ډولۍ وي نو زه ستا ډولۍ ته نه ژاړم، د خپل شهید ارمان روانې جنازې ته ژاړم. روغانی صاحب وایي که سل جنازې تېرې شي هېڅ نه وي روغانیه، په خوا کې مې چې تېره شي ډولۍ لیونی کېږم. او شاداب صاحب وایي که دا که ډولۍ وي نو زه ستا ډولۍ ته نه ژاړم، د خپل شهید ارمان روانې جنازې ته ژاړم. اوس مې د موضوع کارګافته پام شوم. دا داسې شعرونه دي چې زما د سړی او بل د غزل دی چې د امرخیل صاحب جلال امرخیل غزل دی وایي چې هره کیسه له مانه هیره ده، هره کیسه له مانه هیره ده خو ته مې په یاد، هره کیسه له مانه هیره ده خو ته مې په یاد، شیبه شیبه له مانه هیره ده خو ته مې په یاد. او دا چې یو څوک خو چې ته یې ما ته راترغاړې ویستې، ته یې ما ته راترغاړې ویستې، درد د هغه له مانه هیره ده خو ته مې په یاد. یو څوک خو بالکل منصور او ستار و، البته یو څوک خو چې ته یې ما ته راترغاړې ویستې، درد د هغه له مانه هیره ده خو ته مې په یاد. او چې نه دې وکړه چې نه دې وکړه په ژړا شو نور مې نه یادېږي، چې نه دې وکړه په ژړا شو نور مې نه یادېږي، هغه صحنه له مانه هیره ده
خو ته مې په یاد چې نه دې چې نه دې وکړه په ژړا شوې نور مې نه یادېږي چې نه دې وکړه په ژړا شوې نور مې نه یادېږي هغه صحنه له ما نه هېره ده خو ته مې په یاد او د زمانې دومره له ډاګې لاګې وشته دا واوره د زمانې دومره دې زمانې دومره ډاګې وشته یم زمانه عمل ما نه هېره ده خو ته مې په یاد دې زمانې دومره له ډاګې وشته یم دې زمانې دومره له ډاګې وشته یم زمانه عمل ما نه هېره ده خو ته مې په یاد او ژمی کابل زما غربت او ستا نریلو پټه ژمی کابل زما غربت او ستا نریلو پټه د باران شپه له ما نه هېره ده خو ته مې په یاد او اخري بیت دی وایي چې مورې دنیا را باندې وچورلېده مورې دنیا را باندې وچورلېده سر مې درون شو مورې دنیا را باندې وچورلېده سر مې درون شو مورې قبله له ما نه هېره ده خو ته مې په یاد بیا ووایه خوشحال صاحب مورې دنیا را باندې وچورلېده مورې دنیا را باندې وچورلېده سر مې درون شو مورې دنیا را باندې وچورلېده سر مې درون شو مورې قبله له ما نه هېره ده خو ته مې په یاد مرخیل صاحب شعر او آخري غزل به زه ویم خاموش صاحب البته د مرخیل صاحب ډېره مزه به وکړي ډېره مزه به وکړي پښنا ابي جوړه کې اجي صاحب زه ډېره بخښنه غواړم دا لږ شو کوم دی لږ به دې ځوانانو ته دغه وایي پښنا ابي جوړه کې مراته په مخه راځه پښنا ابي جوړه کې مراته په مخه راځه او انقلابي جوړه کې مراته په مخه راځه او ګلابي رنگ می کمزوري ده ګلابي رنگ می کمزوري ده نه چې ودې بخم ګلابي رنگ می کمزوري ده نه چې ودې بخم په ګلابي جوړه کې مراته په مخه راځه وایي ګلابي رنگ می کمزوري ده نه چې ودې بخم ګلابي رنگ می کمزوري ده نه چې ودې بخم په ګلابي جوړه کې مراته په مخه راځه او ګوره روژه را لنډه شوې البته روژه خو لاړه خو خیر وایي ګوره روژه را لنډه شوې د کافر به مې کړې ګوره روژه را لنډه شوې د کافر به مې کړې سره شرابي جوړه کې مراته په مخه راځه او سپینه جوړه د مبارک خو په عذاب اوړم سپینه جوړه د مبارک خو په عذاب اوړم دې ثوابي جوړه کې مراته په مخه راځه او د چاپیدار کمیس مېرمنې زړه مې شل رنګه شي د چاپیدار کمیس مېرمنې زړه مې شل رنګه شي استرابي جوړه کې مراته په مخ راځه البته استرابي جوړه خوشحال صاحب ناست دی شوخ ته وایي د شوخي دغه چې استرابي جوړه کې مراته په مخ راځه او اخري بیت دی وایي چې زما د خوښې بیت دی وایي چې پېښورۍ ما له کابلي غرور نه مخ خلاصوه پېښورۍ ما له کابلي غرور نه مخ خلاصوه په پنجابي جوړه کې مراته په مخ راځه پېښورۍ ما له کابلي غرور نه مخ خلاصوه پېښورۍ ما له کابلي غرور نه مخ خلاصوه په پنجابي جوړه کې مراته په مخ راځه دا د جلال مرخیل صاحب شعر و استاد ټول د تعلیم انتخاب نه دی وکړي چې خوښ شوی مې البته شاعر نه یم خو انتخاب ما چې خپل کتاب لیکه نو سمیم صاحب هر شعر ما ورته ځکه کېښوده یعنې ما خپل شعر تر اوسه پورې په چا نه دی چې کله چې همدا شعر تاسو واخلئ چې دا صحیح دی او که نه هسې خبرې مې لیکلي دي خو سمیم صاحب ته ما ویلي چې دا شاعر نه یم خوشحاله صاحب خو د شعر انتخاب حالت ما سره زما په شعرونو جنګ و وای دا ایسته که کفر دی راکول کفر دی دا ته کفر غږی څه وایي دا البته فلسفي ما ورسره دغه باندې و خوشحال صاحب ما ورته ویل چې ته ځوان یې او دومره فلسفه چې وغږې که نه او بیا ستا بالخصوص دا ځوان ستا شعرونه نه دا ستا شعرونه ځوانان اوري که نه دا ځوان څو ځلې پکې ووایه دا ځوان دا خوند ورکوي فلسفي ته نه شي که نه بعضې وخت کې خلک دغه کې باندې ډېر زور ټاپې لګوي دې خاطر باندې ډېر احتیاط پکار دی په شعر البته ما ستا عمر ته نه دی رسېدلی چې د غني خان غوندې یو دغه غوندې هغې شاعران هغې ته مې یو ټوک هم کړی وه ستاسو د یوټیوب چینل له لارې مې خلک ګوري غني خان بابا دې الله وبخښي الله دې غرق رحمت کړي هغې به وایي د ولي خان چې و الله دې هغه هم وبخښي نو بیا د غني خان دغه راټولولو کلیات راټولولو کلیات چې راټولولو وایي د ولي خان چې دا کوم کاتب راوسته هغه وخت مې طبیعي خبره وه چې په لاس باندې به خلک غني کړي که نه نو دا کتاب چې لیکلو کلیات د غني خان لیکلو نو دا شاعر به دا کاتب به جګېدلو چې یو شعر به ولیکلو بیا به دوه رکعته لمونځ کولو را به نو ولي خان ورته وویل چې وروره ته دلته کښېني یو څه شی ولیکه او بیا لاړ شي لمونځ وکړه لمونځ ټول بیا ور خلاص کړه بیا لاړ شي دا کتاب ولیکه چې نه مونږ تا ته ټول خلک تا ته منتظر دي ته کاتب یې لیکي کتاب کلیات راټولوي بیا هغې ورته وویل چې خان
مونږ دې د خاطر کوم چې څوک کفر لیکل چې کافر نشم وایي